دغه نظم عنوان دی د نن دور مسلمان. نظم څه داسې دی چې ای مسلمانه د یهودو په غږ غږ مه کوه، ای مسلمانه د یهودو په غږ غږ مه کوه، ځان به خراب کې په غلطو لارو تګ مه کوه. سم مسلمان شه، یو الله او یو رسول ومنه، بېدیني پرېږده، د اسلام درانه اصول ومنه. د هوا لور داسې بې حیثه در په در مه لېږه، په کور یې کښېنه او سرتوره خور بهر مه لېږه. ټي وي وي سي آر او موبایل په کور کې ولې ساتې، انګریزي توپ یې د اجل په کور کې ولې ساتې. کار دې خراب دی مسلمانه، ځان په لار مه ګڼه، عقل دې نشته دی بس دې ځان هوښیار مه ګڼه. چې ږیره وخورئ د ځان نه مؤنث جوړوي، چې ږیره برېت وخورئ د ځان نه مخنث جوړوي. څه عجیبه لوبې دې وکړلې په خپله صحرا، بدتره نشته دی د دې صحرې نه بله صحرا. ستا په تعلیم او په ډګرو باندې دې اور ولګي، د دې دوزخ په سرو سکرو باندې دې اور ولګي. چې ږیره وخورئ د ځان نه مؤنث جوړوي، چې ږیره برېت وخورئ د ځان نه مخنث جوړوي. څه عجیبه لوبې دې وکړلې په خپله صحرا، بدتره نشته دی د دې صحرې نه بله صحرا. ستا په تعلیم او په ډګرو باندې دې اور ولګي، د دې دوزخ په سرو سکرو باندې دې اور ولګي. چېرته تاریخ د خپل اسلام هم په ځیر زور وګوره، خپل ابوبکر او علي عثمان عمر وګوره. د لاډ میکالې تور قانون او فلسفه یادوي، هلته لګیا یې د ډیوې لاندې تیاره خوښوي. د انګریزۍ د ډکشنرۍ په ګوډ ګوډ ښه پوهه یې، نور درله هېڅ نه درځي ته غریب په څه پوهه یې. د انګریزانو د تاریخ دې هم ریسرچ کړی دی، زیارت دې ټول عمر د دې خلکو د چرچ کړی دی. ستا د خامو لیکلو نور په ځان کتاب نه لرم، ستا د خامو لیکلو نور په ځان کتاب نه لرم. ستا په غم ویر کوم په سترګو کې مې آب نه لرم. په رڼا ورځې تورې شپې را باندې مه راوله، سم مسلمان شه زلزلې را باندې مه راوله، سم مسلمان شه زلزلې را باندې مه راوله.